په تیرو 100 کلونو کې په لومړي ځل د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خبريالان وتوانېدل چې د پکتیکا لري پرتې او سرحدي ولسوالۍ وازې خواته سفر وکړي ترڅو د خلکو ستونزې راټولي او تر مسؤلینو یې ورسوي. د وازې خوا یو قومي مشر وویل په دې ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کمرنګه دي او د خلکو لپاره بسنه نه کوي. کلینیک شته مګر هغه ډاکټران پکې نشته، یو دوه درې پکې دغه د خلکو عرضي کار خلاصوي. داسې کار هم نه دی که څه وسیلالي اپریشن کې وشي لا بله ستونزې د شرن ته ځو له خیرکوټ ته ځو له بلې خوا ته. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو 100 کلونو کې دغه ولسوالي په پوره ډول له پامه غورځول شوې وه. د په خبره لا هم په ډیری روغتیایي مرکزونو کې نرسان او قبیلهګانې په ټیټه کچه خدمات وړاندې کوي چې له امله یې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. ډاکټران شته، مسلکي ډاکټران او د سوسته نرسان سم نه دي د اسناد اخیستل څومره پکې یو څه کې کومه تجربه لرل. موږ په دا ورګه کې 11 کیلومتري کو خواته پراته یو چې موږ دوه صحي مرکز نهسته، دلته یو نهاره د موږ یو شخصي لګښت جوړاوه. په هغه باندې موږ دا غوښتنه د لسادامي جوړه د امارت ته چې دا موږ لپاره کلینیک منظور کړي دا د تاج پاملاري او د تاج په ورته مهال دغه ولسوالۍ ولسوال هم مني چې دغه سیمې خلک له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي او د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کوي. روغتیایي مرکز شته دلته، خو هغه تقریبا د خلکو لپاره کفایت نشي کولی. د یادونې وړ دی چې یوازې په ولسوالۍ په تیر کې هم په بشپړ ډول له پامه غورځول شوې وه، خو اوس د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ ته د ځانګړې پاملرنه وشي.